لکه ابراهیم علیه السلام کور ته فرشتي راغلي انسانانو په شکل کې وي ابراهیم علیه السلام ورته سکه ورته کله شوی راوړو او لاس نه مخکې کوو په دې وخت کې علامه دا وه که کور ته میلمه راشي ته ورته خوراک کېږدې د خوراک نه کوي د دې معنی ده څوک دشمن کور ته راغلی دی نو فأوجس منهم خیفه هغه یره محسوس قالوا لا تخف ګورئ موسی علیه السلام امسا وګرځوله هغې نه مار اژدها جوړه شو په خپله یره راغله موسی علیه السلام باندې الله ورته وایي موسی ته یریږه مه د امسا راونیسه دا مار راونیسه ستا په لاس کې به امسا ورنه جوړه شي یره په پیغمبر باندې راتلل دا قرآن نه ثابت دي بشري تقاضي دي ته چې اچانک یو غار ته فرشته په یو اصل شکل صورت کې راغله هغه څومره هیبتناکه فرشته ده هغه جبریل چې په دا یو وزر باندې څلور کلي د قوم لوط اوچت تلله دغسې اسمانه پورې او د اسمان نه دغسې په استر راګوزار تلله دومره طاقت والا چې دا دوه وزرې خوري کې یو مشرق بل مغرب ته رسېږي دنیا را بندوي هغه جبریل چې نبي علیه صلات وسلام ولیدو دغسې مخامخ یره راتلل خو بېطبي خبره وه او دویم نمبر د مفتي شفیع صاحب دویم وجم ذکر کړي نبي علیه صلات وسلام باندې په دې وخت کې یره راغله په دا حدیث کې راځي بلکې تبه ورله راغلی وه نو دې په هغې پسې مستهزا کوي مفتي شفیع صاحب رحم الله فرمایي دا یره ولې یہ کیفیت اور کب کبھی جبریل علیہ السلام کے خوف سے نہیں تھی کیونکہ آپ کی شان اس سے بلند بلکہ اس وحی کے ذریعے جو نبوت اور رسالت کی ذمہ داری آپ کو سونپی گئی اس کا باری گرام محسوس فرمانے اور ایک فرشتے کو اس لیے اصل حیعت میں دیکھنے سے طبی طور پر یہ حیعت کیفیت پیدا ہو دا فرشتے په خپل اصلي شکل و صورت کې ولیدل طبي طور دا کیفیت پیدا شو او دریم په یو حدیث دویم نمبر ولی یره یو دومره لویه ذمہ داري ورته واله شوله اوس دا ذمہ داري سر ته رسول ګران کار دي خامخا په بدن باندې یره وحیت راځي او دریم نمبر وحی چې به کله راتلله روایتو کې راځي نبي علیه صلات وسلام یو صحابي وایي زما په دا پتون باندې سر پروت و په دې حالت کې ور باندې وحی شروع شوه ویل زما دا پتون دومره دروند شو لکه چې غر زما په پتون باندې پروت دي حتی چې نبي علیه صلات وسلام په اوښه باندې ناست و وحی به را شروع شوه د اوښې به برداشت نه شو کولی دا به کېناستل دومره زور به و دومره روب به و نو په دې وخت کې یره راتلل یا روب راتلل دا د دې دلیل نه دی چې پیغمبر خپل نبوت نه پېژاندو یې فرشته نه پېژندله دا دلیل د دې خبرې دی چې کوم د نبوت هغه بوج ورته واله شو یاره ته به دا کار کې زه تا ته ووایم دا ټول علاقه ستا خلاف وي په دې کې ته خبره نشئ کولی زه تا ته وایم ودرېږه دا خبره ورسوه څنګه به رسو څه حالات وکړي خاندان خلک به مې دشمني کوي د قام خلک به مې دشمني کوي د کلي وطن خلک به مې دشمني کوي الله زه به دا پیغام څنګه رسوم ګران وي بوج وي نو بهرحال د ده او دویم نمبر دا امور تعبدیه دي موږ وایو په امور تعبدیو کې عقل نه چلیږي دې ظالم په امور تعبدیو کې عقل چلیږي بهرحال معرض کوو ما خپل دی جمله خیال او مزبر در 55 عقاید تاسو ته وایم چې دا عقاید سری لیکن په منځ کې خبر آی روز یو دغه ګن خوري دغه څنګه یقین وکړ مسلمان ایمان تبا کیږي عقیده تبا کیږي د دې وجه ما اقرا امید در تاسو په ذهن ته خبره راغلی وي نو د پیغمبر د امي کېدو نه انکار د ما انا بقارئ په حدیث باندې جره څه دلیل شته علاوه تاسو سره چې دا حدیث صحیح نه رضان نه جوړ شوی دی دا خو په عقل سره نه معلومیږي په دې موضوع کې کتابونه لیکلی شوي دي څه حواله لري نه څه دلیل لري نه څه منطق لري نه څه عقلي وجه در سره شته نشته دی قسم دې صرف مداریتوب ورسره دی صرف مداریتوب دا سر تاو او دا قصې شروع کړي ولکه دا خو ته د الله په کتاب پسې ټوغې کې په حدیثو پسې قسم مې په رب په ذات زه به دا منبر ناصب صرف او صرف مداریتوب ورسره دی نور عقل هم نشته دی نقل خو لرې خبره ده تر دغه خبرې واوره د عقل مني قسم دی کې عقل هم مني په الله قسم که د آدم علیه الصلاۃ والسلام واغله تر نبی علیه السلام پورې څومره ادیان پیغمبران راغلي دي هغه وحي کې چېرته دا خبره ملاوي 1400 کاله د متکلمینو فلسفیانو عقل هم په دغه څیز کار نه دی کړی کوم چې د دې کم عقل عقل وشو والله تاسو کې څه اورېدلی دلیل نه لري صرف مداریتوب صرف د خولې صفایي مداریتوب بس هغه انداز ته راشه یو دا شی شروع کړي نو ته خو په منبر ناستې د الله قرآن ووایه د الله د قرآن په نوم باندې امت ته دوکه ولې ورکې
احادیث ولولا د حدیث قسم دشمنی خونه وای سوال له سو کال دین دی ټوټه ټوټه کې ظالم صرف په مداري توپ باندې بهرحال ما ولنا معذرت وکړو چې امت دغه سي حالات باقي کې بدی زونه باندې خبره قسم نه مخ خپل سلام ملامت کوي ډېر د مزورۍ نه تاسو ته تاسو ایمان بچي تاسو عقیده بچي نور څوک به موضوعات باندې نه کوي نه کوي دا خبره شو تاسو د ایمان مونږ سره غم دې من نورستم ایمان تبا نشي عقیده تبا نشي او ماته بل ورس دا اوس دې تیر شوې کی ماته دم کیم دا دریم ځل ماته دم کی راکړي و یو مولا را پاسې دل دې د غیر جمع کړي دیو مولایانو ته ورلېږي د سختونو ورناخلي ورته نو ما کړي دي کتابي شکل کې به چم کوم ان شاء الله ځکه زما واست خبره ده کېدای شي زه په غلطه يم کېدای شي ته په غلطه او چې تمامي دنیا دا ټول علما مفتیان په یو خبره باندې متفق دا خو په غلط نه وی کنه زما ذهن غلط کېدای شي زما جبه خطا کېدای شي لیکن په یو وخت کې زمانه پر معیار د تمام دنیا ید الله علی الجماع ومن شذ شذ بالنار چاچر مسلمانانو جماعت پرې خودو سواد اعظم پرې خودو دا سړی گمراه شو الله پیغمبر مونږ کوم څه هغه سواد اعظم نه پرې کړو دا استخدامات یې کړو په هغه بابت کې دا مې پاکستان افغانستان هندستان پدې کې دیوبندي مکتب فکر اهل حدیث مکتب فکر اشاعت التوحید پنځبریان زند هغه مکتب فکر بریلیان حضرات څومره چې دې ما هغه ټول د لفتګانو ته ولګل چې دې سړي حکم څه دی چې هغه دا قاعده لري دا څه زونه بیانې په باندې ټول موږ پټ پنا خبره ونه نو بهرحال مونږ تاسو ته پېټنو د ورته چې خپل ایمان دنیا دغه سره حکمرانو ته ولایو چې ټول عمر به غلامۍ ژوند تیرو مسلمانان کې کله په دې وخت کې د حالات دغه سره روان دي مهنګایان تبایان مشکلات شاول الله رحم الله فرمایي وی کله چې امت په خپل ذاتی مفاداتو کې دغه سي ذاتی حالاتو کې دغه سي مجبور کړی شي نو بیا هغه کلم د اجتماعي مفادو سوچ نشي کولای ما ته په دغه سي حالات کې کفر اخته کړیو IMF شرایط هغه مونږ تر لګي بجلی په دومره ګرانه کوو پلانکیشه په دومره ګران کړه هغه وجه ده نن زموږ مسلمان نور کې سار مزدوري ته نه وځي اته بدل بیګاله وي وچی سخوري انا خپل ذمہ داری ادا کول په خاطر بهر ته وځي کلم اجتماعي سوچ نشي کولای چې په موږ باندې مسلط څوک هغه کلم دا سوچ نشي کولای چې دلته زموږ په دین او ایمان باندې څوک عمل کوي دې څه کول پکار بهرحال الله دې زموږ د ایمان حفاظت وکړي موږ او تاسو چې دغه خلکو ځان وساتو خپل ایمان حفاظت وکړو واخر دعوانا